چې صدقه ډېر لوی ثواب لري، چې د الله د رضا دپاره، د الله رضا دپاره، من وجه ابتغاء، صرف د الله رضا پکې مقصود وي. د دې صدقې دومره لوی ثواب دی، دومره لوی ثواب چې زما او ستا د سوچ نه بهر دی. دا څه نه یم، دا الله وایي، دا څه نه یم، څوک وایي؟ الله وایي. وایه قاري صاحب ویښ شه. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء. یاره ډېر ناشنا او زبردست آیات دی چې لږ دې د دې زړه په غوږونو باندې واورېده نو انشاءالله وتعالی ډېر لوی خیر به والي. الله وي مثل الذین، مثال بیانو، مثال یې دی. یو مثال څنګه دی؟ یو سړی دی او د الله په لار کې 1 روپۍ د الله د رضا دپاره ورکړه. ورې د الله د رضا پکې ضروري خبره ده. وی د دې مثال داسې دی کمثل حبة انبتت 7 سنابل. یو سړی دی او هغه د وږي او زیلې وکرله. اوس چې زیلې وکرله د دقې زیلې نه وږي راوخته. خو زمونږ عام چې کوم زمونږ د عامه زندګي د دې په زیلو کې جانولا لالا په یو زیلې کې څو وږي وي؟ 2 یا 3 وي، 2 یا 3 وي. خو الله په مثال بیانوي، وی یو زیلې وه راوخته، په هغې کې دي 9 وږي او په هر وږي کې څو دانې دي؟ 100 حبه، 100 دانې دي، 100 دانې. مقصد څه شو؟ مقصد دې ته ګوره. یو دانه دې کرلې ده د هغې نه 9 وږي او په هر وږي کې 100 دانې، یعنی چې 1 روپۍ دې د الله د رضا دپاره ورکړه، د رضا دپاره، نو د دې 1 روپۍ یا 1 صدقې بدله به الله تعالی یو په 900 باندې درکړي. یو په 900. لکه تا 1 روپۍ ورکړه، ستا په عملنامه کې به په نص د قرآن ورې. داسې محکمه خبره ده چې زه یم هلکه د انور دی راختلی دی، ته م وې او قسم په خدای په دې کې شک کیدی شي خو د الله په قرآن کې یو ذره شک نشي. نو الله وی زبر او والله او که د بیا نورم عمل د اخلاصو نو بیا الله وی زما خوښه ده چې څومره مې درکړه. نو د صدقې اسم ډېر لوی ثواب دی او الله به د دې اجر خامخا درکوي. یاره قسم دې زه چې بعضې وخت د آیاتونه د قرآن شریف مخې ته راشي چې کوم زما د ملګري پیږي دوی خو پې پیږي، خو چې کوم نه پیږي هغوی ته هسې د دغه دپاره یم. غالبا په 2مه سپاره کې هم دا آیات دی او غالبا په 20مه کې د په 28 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا. الله وی د دې دنیا متعلق خبره ته کوم، چا نه د قرض واغېشته نو قرض ورکول دا لازم دی، دا پتا فرض دی چې چا نه قرض واغېشتله واپس قرض ورکول دا د باندې داسې لازم دی او فرض دی. خو ور دې نه که چې هغه بنده دې نه بخي، قسم په خدای کو الله دې وبخي. نو الله وی څوک ته چې الله وی ماله قرض راکړي، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک ته چې مال الله وی قرض راکړي. الله رب العالمین نه د چا نه قرض غواړي نه ضرورت شته. دا مثال بیانوي چې چا زما په لار کې صدقه ورکړه نو چې څنګه قرض لازم سیز دی او ته به یې ورکې، الله وی قسم په خپل ذات، الله وی په خپله کبرایي مې د قسمي چې څنګه قرض لازم دی ورکې، الله وی دقه شان به دا قرض درکړو، ماله دې قرض راکړه او چې بې خوښه شوه بیا به د دین هم زیات وي. نو صدقه ډېر لوی مقام لري، ډېر لوی مرتبه لري او د انسان د زندګۍ ډېر لوی څیز دی. یو دا عام صدقې دي چې موږ یې کوو، د دې هم ثواب تاسو ته ما بیان کړ. نور هم پکې ډېر احادیث دي. رسول الله مبارک یو ځای کې وایي الصدقة يرد البلاء، صدقه دا ټول مصیبتونه ختموي. بل ځای راځي الصدقة وایه تیمور جانه تطفئ غضب ربک، صدقه د الله دا غضب او دا قهر داسې ختمی لکه په سور کړي اور چې دی اوبه واچولي.
سور کړی اور دی او تا پې اوبه واچولې او یخ پخ شو دا اور دقه شان د الله غصه کوراله خو صدقه د الله دا غصه دقه شان ختموي نو ډېر لوی ثواب یې ډېر لویه مرتبه ده ډېر لوی مقام یې د بهر کې هسې د صدقې خو دا یاد ساتئ دقه صدقه چې د الله غضب ختموي دقه صدقه چې ستا ټول مصیبتونه ختموي دقه صدقه چې ستا له یو په 200 یو په زرګونو باندې ثواب الله درکوي دقه صدقه چې الله وي تا ما سره قرض وکړه د دې به زه هغه به دقه مقا درکوم دا خو ډېر لوی مقام لري خو د دې د ټولو نه اوچته صدقه دا ده چې هغه صدقې جاریه وي صدقې جاریه څه ته وایي صدقه جاریه دې ته وایي چې د هغې هغه ثواب همیشه وي روان وي بس دا داسې څیز دی چې ته به مړ یې او د دې ثواب به تا ته قبر کې میلاویږي مثال یې واورئ مثال یې لږ واورئ لکه مثال په طور زه به دا جومات والم اوس دا جومات چې چا جوړ کړی دی دا جومات یا نور جوماتونه هغه خو پیسې ولګولې صدقه یې ورکړه چې صدقه یې ورکړه هغه خو خپلې پیسې ولګولې خو دا صدقه جاریه ده اوس چې په دې جومات کې څوک مونځ کوي د دې مونځګزار چې څومره ثواب دی والله العظیم د دقې مونځګزار عمره ثواب چې د ده څومره دی دومره د هغه چا چې جومات جوړ کړی دی بیا دوه کس د دویم کس بیا درې مثال په طور ویم زموږ په دې جومات کې تقریبا 1.5 کسان رالل او دوی مونځ وکړه د دې 2000 کسانو د مونځ چې کم ثواب دی دومره ثواب د هغې انسان دی چې کم سړي دا جومات جوړ کړی دی کم سړي دا پول راوړی دی کم سړي دا بجلی بله کړې ده کم سړي تا ته دا پکې روان کړی دی دې ته وایي صدقې جاریه د دې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام موږ خلک صدقې کوو خو دقه د نوم صدقې کوو اصل صدقه دا ده چې صدقې جاریه وي ډېر لوی ثواب لري ډېر لوی مقام لري ډېره لویه مرتبه قسم په خدای لري د ثوابونو هغه سلسله چې نه ختمېدونکې ده تا ته به قسم په خدای میلاویږي جومات دې جوړ کړه لاره دې جوړه کړه کوی دې جوړ کړه بمبه دې ولګوله اسپتال دې جوړ کړه وغیره وغیره چې د هغې هغه فایده عامه وي دې ته وایي صدقه جاریه خو یو خبره وسرې ده یو خبره ده چې ګورې دا به د ایمان والا وي چې چا دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد هغه ته به دا ثواب میلاوي ځکه ایمان شرط دی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن چې ایمان نه وي کو صدقې کې بس د دنیا غا خیر دی دنیا کې به الله خیر درکوي کم چې د آخرت هغه لوی خیر دی دا زه چې تا ته اوس د هغې هغه بیان کوم خبره ته ګورې نه بلېږي دا به ایمان سره میلاوي نو ایمان سره صدقې جاریه دا ډېر لوی ثواب لري ډېر لوی راحت په انسان ته قسم په خدای میلاوي داسې چلو شو اسجانه زمونږ دا جومات یا داسې نور جوماتونه دا د پخوا ډېر واړو مشران دا دوی مشرانو ته پته لګي دا زموږ د جومات ډېر ورکوټ بیا سن 2000 کې د والد صاحب د برکته دا جومات زمونږ وسیع شو تاسو وینئ غټ جومات شو دې کې به 200 کسان راتل اوس پکې تقریبا 3.5 کسان راځي دا د دوبۍ یو شیخ او والد صاحب سره مې بلد و هغه ته وي هغه جوړ دا سن 2000 خبره ده هسې خبره راته کوم دې کې مې یو مقصد دی هغه راته بیان دا جومات یې جوړ کړه سن 2000 کې او سن 2000 د نن نه 25 کاله روان دی 25 سال د دې جومات شو نو هغې وخت کې پې ما لیکلي دي هغه پیسې اوس هم والد صاحب په لاس کې مو د عمرزو یو جي صاحب و د هغه په لاس جوړ خو تقریبا څه د پاسه 15 لاکه روپۍ هغې وخت کې اوس دا په یو کور وړم نه جوړېږي هغې وخت کې دا څه په 15 لاکه روپۍ جوړ شو چې جوړ شو دا سن 2000 سن 2003 کې څه ده د کوم جي صاحب چې جوړ کړی دی فرمان الله جي صاحب د هغه نوم هغه ما ته ټیلیفون وکړو یاره کو ته په هغې بلک پېښور ته زما اعلان وشو چې راغې ولاړ یره د جومات نه خالي نه لو درې لو
دا تاسو پکې نه دا سرې درې وی دا ما یې ښه ده ډېره ښه ده لالو هغه درې هغې وخت کې د دې 21 کاله وشو د 1,00,000 روپو هغه درې واغېستې د 1,00,000 روپو زه ورسره یم ما ورته ویل چې صاحب دا خو 1,00,000 روپۍ هغې وخت کې ډېر شوي وي دې وخت کې تقریبا هغه درې چې موږ لو دې جومات نه نو تقریبا 20-25 लाख روپۍ په هغې باندې راځي ما دا دې څنګه واغېست دې کې قالین و درې وه کارپېټ و ما یې څنګه واغېست اسد جانه وره ما ته وایي دا جومات چې چا جوړ کړی دی دغه ته یې لیکلي مسجد سیف د دې جومات نوم و مسجد سیف دغلته اوس هم کتبه لګېدلې ده وایي دې سیف دا وفات شوی وایي دې سیف خوب ولیده چې یاره دا کوم جومات ما دلته جوړ کړی دا جومات ورته یادېږي د دې جومات نه الله ما ته هغې جهان کې ډېر لوی خیر را رسوي او زما قبر د دې د وجې روښانه دی او دې کې چې څومره منځونه کوي الله د ټولو هغه ثواب مال رالي نو دا خو نو زوی یې فورا وي دې جومات کې د څه ضرورت دی ما ته وي نو ما ته یاره درو ضرورت دی نو فورا یې دا درې د هغې دپاره واخېستې چې دې جومات نه لویه فایده زما هغې پلار نه په قبر کې الله ورکړي صدقې جاریه داسې یو څیز دی ګورئ دا یاد ساتئ موږ لګیا یو صدقې کوو دیګونه به م را به مغه کړي ښه خبره ده خو صرف د نوم دپاره د نوم دپاره صدقې کوو نه هغه صدقه وکړه چې د هغې صدقې ثواب هغه همیشه روان